د هرات ولایت د ترافیکو پخوانی مدیر خدای بښلی غلام سخي حسیني د مړینې د 24مې ورځې په پاره د هغه د کورنۍ له لوري د 4 تنو ځوانانو جوړو د ودونو لګښت ورکړل سو. د خدای بښلی حسیني خپلوان وایي چې دا ګام د فرهنګ جوړونې او بېوزلو کسانو د لاسنیوي په خاطر واخیستی. نور حال د ناصر ارمل په ریپورټ کې. د هرات ولایت د ترافیکو مخکنی مدیر خدای بښلی الحاج غلام سخي حسیني د مړینې د 24مې ورځې په پار د هغه د کورنۍ او خپلوانو له لوري د 4 تنو ځوانو جوړو د ودونو د مراسمو ترسره کېدو لګښت ورکړل سو. د خدای بښلی غلام سخي حسیني وتلی زوی وایي چې دا ګام یې د کرونا وایروس له کبله د بېوزلو خلکو لاسنیوی او د دې کلتور ترویج کول دی. امروز 40مین روز درگذشت پدر من به خاطر مراسم ما ختم قرآن خاصی یا مراسم خاصی نگرفتیم، هم به خاطر شیوع جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و هم به خاطر بحث فرهنگ سازی 4 تا زوج جوان بی بضاعت را هماهنگ کردیم که اینا ازدواجات خود برگزار کردن این روز انشالله و برای اینا غذا رو ما آماده کردیم و میبریم دم خونه اینا و دم جایی که مراسم تحویل میدیم. په همدې حال کې دیني عالمان او مخور د دې ګام څخه پارکلي وایي چې په دې وضعیت کې چې خلک د بېوزلۍ څخه کړېږي دا شان کړنلارې کولی سي د کره کلتور جوړونې او یو بل د ژوند د حالاتو څخه د درک لپاره رغنده او مثبته اغیزه وشیندي. 4 ازدواج جوانای عزیز ما هست و تعداد فقرا و مساکین از این ختم قرآن و از اعطام قرار بهره مند بشن که الحمدلله سنت حسنه خوبی هست و ما باید همه دست به دست هم فرهنگ سازی بکنیم در این ویروس کرونا. به شوی ویروس کرونا درسته که بعض از برنامه تعطیل مثل مناسک حج و برنامه دیگر انشالله بیان دوستان عزیز ما ختم قرآن و برنامه مصرفای گزاف را انشالله به این برنامه استفاده بکنن که جوانای عزیز ما انشالله تشکیل زندگی بدن. بشریت در یک شرایط بسیار حساسی قرار دارد. شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تاثیرات خیش را داشته است. یقینا این گونه محافل می تواند در فرهنگ سازی اجتماعی و در درک شرایط زندگی همدیگر تاثیر خاص خیش را داشته باشد و می تواند این گونه محافل اثرات فرهنگی بر جامعه و محیط زندگی ما داشته باشد. بل ورته مدني فعالان همداشان کړنې د ټولنیز ژوند د نښلولو لپاره ګټور یادوي او د هغه کسانو څخه غوښتنه کوي چې سږکال د حج مراسمو نه ترسره کېدو له کبله د خپل حج د مراسمو په پیسو باندې د بېوزله ځوانانو د ودونو په مراسمو ولګوي. یکی از مشکلات اساسی که جوانان ما دارند مسئله ازدواجه و به ویژه در مصارف عروسی تعداد زیاد ما مشکل میخورن و تامین کردن نمیتونن. اگر هر بزرگواری چی مراسم های ختم قرآن در پیش دارن چی این که امسال مراسم حج برگزار نمیشه اما پولی که به مراسم حج یا ختم قرآن ها اختصاص دادن صرف هزینه ازدواج یا مراسم عروسی چند جوان بکنن و مطمئن هستم که ثواب زیادی داره و به لحاظ اجتماعی هم مؤثر واقع میشه. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د خلکو اقتصادي حالت سخت ټکنی سو او ان چې ډېری ځوانان د زیات ولول له کبله د واده مراسمو د ترسره کېدو وس هم نه لري.